د هیله میډیا چینل درنو لیدونکو سلام پام وکړئ د نن خبري ټولګې ته. ټي ټي پي 10 پاکستاني پوځیان ووژل. د جنوبي وزیرستان څخه ځایي سرچینو هندوکش غږ ته تایید کړه چې د پاکستاني طالبانو په یو برید کې د پاکستان پوځي رژیم 10 عسکر هلاک او 9 نور ټپیان شوي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې برید نن سهار د جنوبي وزیرستان په سریوکای تنګي سیمه کې د پاکستان پوځي رژیم د عسکرو پر 2 موټریز کاروان شوی. سرچینه زیاتوي چې په دې برید کې ټپي شوي عسکر د پوځي چورلکو په مرسته لیږدول شوي دي. د پاکستان پوځي رژیم تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ورته بریدونه سانسور کړي دي. هند کابل کې خپل سفارت د سفیر کچې ته فعال کړ. په داسې حال کې چې پاکستان د افغانستان حکومت او هند اړیکو څخه ډار کېدی، د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې کابل کې خپله ډیپلوماټیکه استازولي نن سې شنبه د سفارت کچې ته لوړه کړه. د وزارت په یوه خبرپاڼه کې زیاته کړې چې له دې اقدام څخه موخه د کابل او نوې ډیلي د اړیکو پیاوړتیا او پراختیا ده. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه راغلي چې کابل کې د هند سفارت په بیلابیلو برخو کې د افغانستان له خلکو سره د همکاریو د پراختیا په موخه خپل فعالیتونه زیات کړي دي. د یادونې ده چې څو ورځې وړاندې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل افغان سیال مولوي امیر خان متقي سره لیدنه کې ویلي و چې ډیر ژر به کابل کې د هند سیاسي استازولي د سفارت کچې ته لوړه شي. ضعیف وايي پاکستان له افغانانو سره جګړه کې د غرب د ملاتړ په تمه و. پخواني سفیر عبدالسلام ضعیف په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي چې اسلام آباد کې د افغانستان په ثبات کې خپل ثبات ولټوي. ضعیف زیاتوي چې د پاکستان د جګړې تګلاره نوره له کاره لوېدلې او باید د افغانستان په پرمختګ کې خپلې ګټې ولټوي. عبدالسلام ضعیف وویل موږ دلته 6 هیوادونه ګاونډیان لرو او په دې کې اټومي طاقتونه شته چې زموږ ګاونډیان دي او هغوی له افغانستان څخه مطمئن دي. ضعیف زیاتوي پخوا چې پاکستان د افغانستان په اړه ناسم معلومات نړۍ ته ورکول، اوس هغه کار نه ورکوي او نه باور پې کوي. نوموړی زیاتوي جنگي پروژې د پاکستان په ګټه وي او له هغو څخه یې ستره اقتصادي ګټه اخیستې ده، خو نور دا څه نشته. ضعیف همداراز وویل چې له افغانستان سره د پاکستان د جګړې موخه دا وه چې غرب مداخله وکړي او د نورو پروژو اخیستلو احتمال هم و، خو د پاکستان دا تمه بې ځایه لاړه ځکه غرب په دې مسله کې بې تفاوته پاتې شو. ملي دفاع وزارت خبر ورکړی چې د 200 عمري قل اردو منسوبینو د کشفي او استخباراتي معلوماتو پر بنسټ بغلان ولایت کې پول حصار ولسوالۍ نمکدري کلي کې ګڼ شمېر وسلې او مهمات نیولي دي. دغو وسلو کې 5 میله کلاشینکوفونه، 2 میله دهشکې، 1 میل پیکا، 1 پای هاوان، 1 قبضه راکټ، 1 میل 2 میلي متره توپ، 15 بکسې د زیکوب مرمۍ، 6 فایره د 2 میلي متري توپ مرمۍ، 3 بکسې د دهشکې مرمۍ، 1 فایره د راکټ مرمۍ، 4 فایره د هاوان مرمۍ، 14 عدد لاسي بمونه، 15 حلقې د پرسونل ضد ماینونه او زیات شمېر نور مهمات شامل دي. امنیتي ځواکونو تر دې وړاندې هلمند او یو شمېر ولایتونو کې هم ګڼې وسلې او مهمات نیولي وو. بریټانیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند له تړون نه هرکلی کړی. د بریټانیا د بهرنیو چارو وزارت د منځني ختیځ او شمالي افریقا مرستیال هامیش فالکونر ویلي لندن خوښ دی چې تاوتریخوالی کم شوی او دواړه خواوو ته د ډیپلوماسۍ زمینه برابره شوې ده. ښاغلي فالکونر ټینګار کړی چې د سیمې ثبات دې پورې تړلی دی چې د تړون دواړه خواوې ورته ژمن پاتې شي. افغانستان او پاکستان پر ډیورنډ کرښه تر څو ورځنیو نښتو وروسته په دوحه کې خبرې وکړي او د اوربند په اړه تړون لاسلیک کړ. د ملاحبت الله د فرمانونو له مخې 1998 بندیانو ته بخښنه او تخفیف ورکړل شوی دی. د زندانونو چارو د سمون اداره وایي چې د دوی له بیا ځلي واکمنېدو راهیسې د ملاحبت الله د فرمانونو پر بنسټ 1998 زندانیانو ته بخښنه او یا تخفیف ورکړل شوی چې په دې موده کې 1555 افغان بندیان له ایران، کویت او آذربایجان څخه هیواد ته رالیږدول شوي دي. ملي ټلویزیون د خبر له مخې د زندانونو د چارو د سمون ادارې په دې موده کې له ایران څخه د راستول شوو 503 بندیانو او له آذربایجان څخه د رالیږلو
او له آذربایجان څخه د رالیږدول شوو 8 بندیانو اسناد ارزونې په موخه سترې محکمې ته لیږل شوي چې له دې ډلې 144 بندیان آزاد شوي دي. د طالبانو زندانونو چارو د سمون ادارې په وینا په تیرو 4 کلونو کې د هیواد په ټولو زندانونو کې د بندیانو لپاره 6,000 او 804 شخصي دوسیې ترتیب کړي دي. د یاد ادارې د شمیرو له مخې اوس مهال د مرکز او ولایتونو په زندانونو کې 8 ښوونځي او 2 روغتیايي مرکزونه فعال دي چې د بندیانو لپاره ښوونیز او روغتیايي خدمتونه وړاندې کوي. دوستم وايي طالبان د هیواد د ګټو پر ځای یوازې د خپلو ګټو لپاره کار کوي. د ملي اسلامي جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم د ازبکي ژبې د ملي ورځې په مناسبت طالبان تورن کړي چې په تیرو 4 کلونو کې د زور او یو اړخیز سیاست له لارې د نورو قومونو حقوق محدود کړي. دوستم وايي دغه ډله یوازې خپلو ګټو ته کار کوي. جنرال دوستم د ازبکي ژبې د ملي ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې چې د تالې پر 29 خپور کړی د ازبکي ژبې د اهمیت یادونه کړې او ویلي دي چې دا ژبه د ازبکانو تاریخي او کلتوري هویت څرګندوي او د ملت لپاره لوی ارزښت لري. هغه د افغانستان د ټولو قومونو د یووالي، عدالت او برابرۍ یادونه کړې او ټینګار کړی چې هیڅ ګوند یا قوم د هیواد د ټولو خلکو حقونه نشي محدودولی. دوستم په خپل پیغام کې طالبان تورن کړي چې په تیرو 4 کلونو کې د زور او یو اړخیز سیاست له لارې د نورو ژبو او قومونو حقوق محدود کړي او انساني کرامت ته زیان رسولی. په افغان حکومت وايي دوی ته قوم او ژبه مهم نه بلکې اسلامي ارزښتونه مهم دي. د بلوچستان پخوانی ایالتي وزیر تارا چند وايي پاکستانی پوځ پر افغانستان بریدونه او دغلته د بې ګناه خلکو وژلو سره خپله ډیره سخته بې شرمي څرګنده کړه. تارا چند پاکستان یو خطرناک ترهګریز دولت بللی او ټینګار کړی چې دا هیواد د ډالرو لپاره لرغوني کلتورونه، ملتونه او ارزښتونه ویجاړوي. نوموړي پاکستانی پوځ هم ترهګریز ځواک بللی دی. ډاکټر تارا چند چې د بلوچ بیلتونپالو پلوی او د پاکستانی ریاست سخت مخالف بلل کیږي ویلي چې پاکستان له لسیزو راهیسې د افغانستان او بلوچستان دښمن دی. ټرمپ وايي که حماس پر اوربند عمل ونه کړي محوه به شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ ویل چې د حماس سخت دریځې ډلې ته یو فرصت ورکړی څو له اسرائیلو سره د اوربند له موافقې سره سم عمل وکړي. خو دا یې هم په کلکه ټینګار وکړ چې که دا ډله په عمل کې ځنډ وکړي نو ریښه به یې له منځه یوړل شي. ټرمپ دا څرګندونې په سپینه ماڼۍ کې د استرالیا له صدراعظم انټونیو البانیزي سره له کتنې وروسته خبریالانو ته وکړې او ویل حماس ډېر ظالمانه چلند کړی خو په حقیقت کې نور د ایران او د بل هیڅ چا ملاتړ نه لري. هغوی باید ښه چلند وکړي او که ښه چلند ونه کړي بیخ به یې وایستل شي. د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین ترمنځ اعلان شوی لیدنه ښایي وځنډېږي ځکه چې د دواړو هیوادونو د جګپوړو ډیپلوماټانو لومړنۍ خبرې اترې ځنډول شوي دي. د CNN د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاروف ترمنځ خبرې د سې شنبې په ورځ د اکتوبر 21 نیټه وځنډېدې.